آخر سی چل لئی تا زنانو نم کمزوری زنانه دی روجی نیسی زنانه دی اللہ بندگی که زنانه تاجوری طرف باسی سر دا کمزوری بدنه سر دا دومر کار بکور که دومر مصروفیت بچی دا ہوئی تربیت بیماریانی یوشه بلشه او تلا برید تاویره تاویه چی زه سړی ما او ځکه سلف صالحینو به دا وي زه یم چې دغه د دین دا نیکان خلک او دا مشران خلک وسوي چې څه به وي په دې زمانه کې زموږ باره کې هغوی به دا وي چې کومه شپه تهجدو لپاره نسمه چې کومه شپه تهجدو لپاره نسمه نو دا خپله ټوله ورځ چې مې تېره کړې ده هغه بیا راواپس کړم په ذهن کې کم ذکی زمان اللہ نافرمانیانی شوی دی چا اللہ گورا زب تاجودو طرفا نسولما زیما یو سڑے یوش پا تاجودو لنر پاسی آقا دا سوچ گئی یو سڑے طول عمر تاجود نکی او دا سر سوچ نشتی چیر اللہ ولی مال توفیق آخر دی تاجود نرا گئی اللہ ولی مال توفیق دا تلاوت نرا گئی اللہ ولی مال توفیق دا درس و تدریس نرا گئی اللہ ما تا ولی دا دین دا علم نخی اللہ ولی زمان مال پا دین کی نلگئی اللہ ولی زمان ما دا دین پا خدمت کی نی استعمالی اللہ ولی مال دا رجوع طاقت نرا گئی اللہ ولی مال دا طاقت نرا گئی دا نرا گئی دا نرا گئی دا چا دا سوچ کرے چا دا سوچ کرے او دا سمو چیتی ورزی دی دا لس ورزی د ذوالحجې نه د اوچتې ورځې په دې باندې خبره مخکې شوې ده بعض د الله بندګان چې په دې کور الله د هر عبادت توفیق ورکړي او بعض دین به غټ پټ سړی وي او لاسونه به ترې نه چاپېره کېږي او داسې مزدوري به کوي چې کاڼي به دله ماتوي ورته وایي دې ورځو کې لکه عبادت روژه بس زما کله به ګرده در لازي او کله لږ تږی کېږم او کله اصل وجه دا نه دی چې دی تږی کېږي اصل وجه دا نه دی چې دله خوب ورځي اصل وجه دا نه دی چې دی ستړی کېږي یا دی بیمار اصل وجه دا د عرش والا دله توفیق نه ورکوي یعنې زه دا وایم الحمدلله زمونږ زنانه په کورونو کې دا روجي نیسي اکثرو زنانه دا روجي نیسي زنانه اهتمام ډېر کوي زنانه دا روجي نیسي دا نه روجي مکمل دا زنانه اکثر نیسي آخر سی چل لئی تا زنانو نم کمزوری زنانه دی روجی نیسی زنانه دی اللہ بندگی که زنانه تاجوری طرح پاسی سر دا کمزوری بدنه سر دا دومر کار پا کور که دومر مصروفیت بچی دا ہوئی تربیت بیماریانی یوشه بلشه او تلا برید تاویره تاویه چی ز سڑیما رجال یو سڑی دی او یو پا صحیح مانو سرا سڑی دی دا خبر زب اکثر درس کی کوم او دیر خوند را لکیو ذکر بار بار کوم اللہ پا سورة الاحزاب کی سوئی من المؤمنین رجال اللہ پا مؤمنانو سڑو کی سڑی دی کہ اللہ دی سوئلے چی مؤمنانو کی دا سخلق شتی ندی سوئلے من المؤمنین دا مؤمنین مطلب مؤمنان سڑی پا مؤمنانو سڑو کی رجال سڑی دی نچی پا مؤمنانو سڑو کی سڑی دی دا ان سے سڑی کنا صدقوا ما عاهد الله علی اللہ سر چی کم لوز کرے وغیر رشتی نے کرے خد دا آیت دیو قول مطابق دا چا مبارک نازل شہدت ہوا ما دا مؤمنانو سڑو کی سڑی دی انس بن النضر رضی اللہ عنہ انس بن النضر رضی اللہ عنہ دے دا بدر دا غزانہ پاتی شہو ولی زکر چی دا بدر پا غزا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیشنو گولی چیزا جنگ لزم دا ابو سفیان قافلہ را روانه دا غودرو بس لگ خلق لارو او دیر پا مدینہ کی پاتی شو چی جنگ ہونے دا لگ کسان پورے دی دا دا پسڑ کی ارمانو چی کل خبر شو چی مومنان خو کافرانو تا مخامخ شید و اللہ تا یوم الفرقان ولی آگا ورد چی دا حق و دا باطل پا منز کی فرق را وستری دا پسرلو ارمانو علوی تور دا کافرانو سر مخامخ کیدو و زبکیدو دا سن اشنا سڑی دی یعنی دیر دی ارمان کی چیز را تورو پا سورو کلان دیوے دا ارمان کی چیز دا تورو لان دیوے او دا تورو دی گزارونو تولار دا ارمان دی خیر دا بیوی چی که اللہ بل ورز را وستکنا
او دې کافرانو سره مقابلې ده نو دغه قرض به ما ادا کومه د بدر ده ما باندې قرض پروت دی یو هغه جنګ کوم کې چې ویم یو زوړ جنګ زما غاړه کې پروت دی الله د احد ورځ راوسته سخت جنګ شوی و او دې چې ورننوتو دشمن په دې منځ کې چې ورننوتو ورک شو بعضو ملګرو ته وی پلانیا لږه ګزاره لږ صبر ویا خوشي د دې په الله مې د قسم وي کوم رب چې پیدا کړی ما د دې احد د دې غر نه ماته د جنت خوشبو راځي جنګ ختم شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو مړي وګورئ زخمیان وګورئ دا طریقه وه سیرت تاسو اورېدلې ده جنګ چې به ختم شو دا طریقه وه بعضو خلکو خپل مسلمانان خپلوان وموندو چې شهیدان شوي وو بعض زخمیان پراته وو هغوی له پټۍ مټۍ وشو انس ابن النضر نشتی چی شو خورې راله خورې راله وایي زما ورور هغو ته یې موږ هم نه دی موږ خو دې مړو کې وګرځېږو راوګرځېږو هغه ورسره هم ګرځېده چې خپل ورور پیدا کړه یو ځای کې یو کس پروت دی ټوټې ټوټې ښه ملګري ورولو چې دی ګورو کتو را کتو یې داسې دغه یې پرې نه راتلو چې دا به ملګرو کې څوک دا خور یې ووایي دا یې دا انس دی د دې ګوتو د بندونو نه یې وپېژندو او خور یې د هغه سره وخت تېر کړی و نو د دې بعضو نښو نه یې وپېژندو دا یې انس دا یې الله ایتونه نازل کړو په پیغمبر باندې من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله په مؤمنانو سړو کې سړي دي هغه الله وزي رښتینه کومې چې الله سره کړی په انس باندې قرض پروت و او سمې ادا کړو د کافرانو نه په هغه ورځ د سرونه لوځې ولیدو خو پخپله به کوم ټوټې ټوټې شي چا پېژندم نو خو چې خور رالاګي وپېژندو وي دا د انس